زه تاسې نه پوښتنه کوم طالبانو، اوس د دنیا په همدغه دي چې ولاړه د راتلونکي کې نور هم پرمختګ کوي. راتلونکي 15 کلونو کې دنیا څومره پرمختګ کوي، نوي شیان جوړوي که نه جوړوي. اوس ته هغه شیان اوس په مځکه کې دي که نه دي، بالقوه دي که بالفعل. بیا به دغه بالقوه نه دا شیان چې بالفعل ته راباسي څوک به وي؟ کم انسانان. موږ څه بلا وهلي، ولې موږ باندې څه سوي دي چې طالبانو دا شیان له قوت نه چاته راوباسو؟ او سره له دې قرآن څه وایي؟ هو الذي خلق لکم، چې پیدا کړي دي تاسې ته په مځکه کې بالقوه ما فی الارض جمیعا. دا لکم ضمیر ته نه کافرانو ته راجع د طالبانو که اصل کې موږ ته ده. هو الذي خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ټول شیان بار